السلام علیکم. تاسو ګورئ جې کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. ملګرو زما د نن ویډیو د بي ام اس په اړه کې ده. دا ساکو انورټر چې کوم ته معلومیږي او لاندې چې دا کومه بیټري ده د 300 امپیر بیټري ده. نو زه د دې بیټري چې کوم بي ام اس دی هغه د انورټر سره کنفیګر کوم. نو دا کوچنی ویډیو ده ته د شروع سره تر پای پورې وګورئ، ان شاء الله ستاسو سر بخلاصي. همیشه چې ساکو بیټري ترانه سي پاغه کې کیبل لی په دې بیټري کې کیبل نه ولو ما دا کیبل جوړ کې زته ته د ښکار کوم کم چې دا ډایګرام ته معلومیږي په خپل ډیسپلی باندې په دې مطابق پتی د تار جوړوي بیا د یو پی اس سره چې دی هغه کار کوي. اول دوم چې دی هغه په بیټري کې لګیږي په دې بیټري کې، یعنی دا تار چې دی، او دریم پنځم چې دی هغه په د انورټر کې لګیږي. په دې بیټري کې به ته کم سیټینګ کوي چې هغه سیټینګ به دلته د انورټر ایکسپټ کی اوکی کی. زه درشم د بیټري سیټینګ درشم او د دې انورټر سیټینګ هم درشم چې په انورټر کې به ته په کم نمبر کې هغه سیټینګ اوکی کوي او په بیټري کې. نو اوله خبره دا ده ساسره به دغه تاري دا تار به ته ورچې دلته انورټر ته، یعنی په دې کې کم تارونه دي هغه دریم او پنځم دي. دا دریم او پنځم سپورت دی راځي دا تار مال ته راځي چې دلته دا وراچې دلته کوچنی आवाज وکي د ټیک आवाज ته ګوره، یعنی دا خپل ځای ته وسورلی. دا بل سر چې دی هغه ته دلته وراچې ته د لایټ راوړسته، یعنی دا چې دی دا د بیټري پورټ دی. دا وګوره RS485A لیکل دي، RS485 یعنی د دې چې کوم تار دی دا بل سر یعنی اول دوم دا وګوره دا اول دوم د دې کتار راځي په دې ځکه دا به دلته ورچې دا زیات چې ورچې ورته ګور دلته د ټیک आवाज وکي، یعنی دا خپل ځای ته ورلی. زه دا بل درښکار کوم ته دا کیمرا راځندې کبل پدې دا وګوره په دې کې دریم او پنځم چې دی هغه دلته په انورټر کې به ته ورلګي. دا وګوره دا د انورټر چې کوم لاندې بي ام اس لیکلې دي دا وګوره دا بي ام اس. نو دا تار به تر اخلي دلته به ورچې دا ورلی. اوس وته دا کې بیټري ته راځي په بیټري کې به ساکو سلیکټ کړئ. زموږ سره چې کوم انورټر دی هغه ساکو دی. نو بیټري ته هم دا کمانډ ورکړئ چې د بیټري چې کوم پروتوکول ورته وایي هغه د دې مطلب دا دی چې ته په دې بیټري کې ساکو انورټر یا بل انورټر چاره انورټر سره د سره چې دا بي ام اس سره لګي هغه اپشن دلته راځي په دا بیټري کې. نو ته به بیټري ته راسي په بیټري کې چې کوم دا ډیسپلی ته معلومیږي دا د خپل ډیسپلی ده. په دې ډیسپلی سربیره دلته څلور دانې بټنان ورکړي دي. یو د مینیو غدي، دوم چې دی هغه د انټر غدي چې ته یو شی سلیکټ کې هغه وکي کیږي په د انټر باندې. دا بل چې دی هغه ډاون دی، دا بل سکیپ دی. سکیپ مطلب چې ته سټینګ وکي بیا ځین راوځي. نو ته اول راځي دلته مینیو چې ته پریس کې دا کوم د تیر نشان چې دی د ایرو نشان دا به ته په دې باندې راکښته کې دا ډاون چې کوم لیکلي دلته دا وګوره په دې کې دا ډاون لیکلي. ته راځي دلته پیک سیټ ته دا وګوره پیک سیټ دلته چې تراله نو دا چې کوم انټر بټن ده دا به تاسو انټر کې دا چې د انټر کې بیا دوباره بیا انټر کې چې دوباره د انټر کې یعنی دوه ور د انټر کې بیا دلته دا نمبران راځي. دا وګوره دا لوړ لیکلي پایلون بیا ګرو واټ ولټونکس دا مختلف کمپنیان چې کوم انورټران دي دا غنمان چې دی غلطه په دا بیټري کې ورکړي دي ساکو کمپنی والا. نو ته راځي دلته دا کوم چې د ډون بټن دی دا به لاندې پریس کې دا وګوره دی انورټر دی فلانه زموږ کوم بکار دی هغه ساکو دی. دا وګورئ دا ساکو انورټر دی، یعنی دا ساکو پروتوکول دلته ما اوکی کوي چې ته دا هر نمبر راولې چې هر انورټر ته به دا داسې اوکی کوي. اوس دا دلته پر ولاړ دی دا به انټر کې چې انټر دی کې دلته به سیټ اوکی راسي، یعنی اوس دا کوم ساکو چې دی هغه د سره اوکی سو، یعنی پر دې ځبان دا اوس ولاړ دی. زه راوځم د بیټري سره باندې اوس زبر ته ورځم چې آیا هغه سټینګ چې موږ وکړي هغه سیف هم دی کنه دی سیف. راځو مینیو ته دلته راځو پیک سیټ ته انټر واخستي بیا دوباره انټر سو دا وګور پر ساکو باندې ولاړ دی. زه پلا بیا ښکارا کوم پیک سیټ ته وراسي انټر به وکي بیا به انټر کې دا وګور پر ساکو باندې ولاړ دی. د دې ما بعد چې کوم دوم نمبر سټپ دی هغه به ترازی دلته انورټر ته به راځي پنځم نمبر سټینګ ته دا انټر بټن چې دا به ته 3 سکند ونیسي دا چې دی ونی ولا ګوره دا ویډیو چې دا بدل اسوه دا 00 دلته رااله. ته اوس راځي پنځم نمبر سټینګ ته
دا وګوره په 5م نمبر کې چې دی هغه په یوز باندې ولاړ دی. کم ټیم چې ستا سره د بی ام اس کیبل نه وي نو ته به دا کې په انورټر چې کوم د 5 نمبر سټینګ دی دا به ته پر یوز باندې راځي. د یوز مطلب دا دی انورټر خپل سنس کوي چې زما زر کمه بیټري لګېدلې ده، لیکن کوم چې اوریجنل طریقه کار ده هغه دا دی چې مثال دغه تار چې کوم ته معلومیږي د بی ام اس دا به ته دلته ورسره لګوي. نو زه راځم برته 5 نمبر سټینګ ته. دا وګوره دا 5 نمبر سټینګ رالی دلته اوس د په یوز باندې ولاړ دی. ته به داسې کې چې دلته د ساکو سلیکټ کړي په دا بیټري کې، بیا په انورټر کې ته پایلون سلیکټ کړي. بخښه کوه دا مخ ته ولاړی سټینګ. دا 5 نمبر سټینګ ته براسي ته دا به انټر کې ته بدل ته راځي پایلون پی وای ال. د پی وای ال څخه مراد دی پایلون چې دا بلینک وکي بیا به ته دا انټر کې چې انټر د کې دا سیف سو دا پایلون دلته به دی انورټر کې. اوس زه راځم برته چې دا سیف سوی دی کنه د سیف سوی. دا وګوره 5 نمبر کې دا سیف سو. د دې چې ته دا سلیکټ کې چې کوم ټیم ته فایلون دلته اوکې کې په انورټر کې انورټر بیا ته وایي چې ته یو سکند ودرېږه دا بی ام اس چې دی هغه په خپل ورسره اوکې سي. نو د بی ام اس نشانی دا ده کوم ټیم چې بی ام اس ته ورسره اوکې کې دا د بیټري ساين چې غورځي. دا وګوره د دې دا مطلب دی چې بی ام اس د دې بیټري او د انورټر په خپل افس کې سره کنفیګر سو. نو زه اوس داسې کوم دا تار راکاږم یعنی بی ام اس ته دې سر نسته. ته به څنګه دا معلومه چې دا اوس ایرر ورکوي کې نه ورکوي. نو دا تار به ته خلاص کې. دا وګوره زه دا تار خلاصوم دا انورټر اوس فالټ ته وړي. فالټ بدل ته راسي 1 نمبر کومه دا ډسپلی باندې سربېره چې دا کومه بلف دی دا به سور سي. ته ګوره تار ما ایستلی دی دا دی دا تار دی. ګوره اوس دا کومه ډسپلی چې ده د دې دا لایټ دا سور سو. د دې دا مطلب دی چې انورټر اوس په فالټ کې دی. فالټ کې دا دی چې مثال موږ دغه تار ایستلی دی د بی ام اس څخه. دا وګوره 1 نمبر رالی. اوس پته وای چې یاره د بیټري چې کوم آیکن دی دا خو غورځي. دا 1 منټ بعد یا 1 منټ بعد دا ساين چې دی دا بنديږي. ورته ګوره ته د بی ام اس تار دا د زما په لاس کې دلته بیټري کې کنیکټ دی اوکې دی. دا وګوره دا تار دی. دا وګوره دا چې کوم بیټري بلینک کوي هغه بند سو پر ځای ودرېدی. کوم چې دا بتی د دانه بنديږي دا به هغه صورت بنديږي چې کوم ټیم دا تار ته وراچي. دلته ته ګوره زه تار ورته وراچوم دا تار وراچوي. اوس یې دی پورته کوي بیا سیټینګ نه غواړي دوباره. دا تار دی ګور اوس د چې کوم دغه بتی دا به دی اوس برته په خپل ترتیب باندې برابر کی. 1 نمبر دی یعنی اوس دا فالټ کې دی. چارجینګ هم کوي لیکن دی په فالټ کې فلال ولاړ دی. 1 منټ یا 2 منټ اخلي. ګوره اوس هغه دی بی ام اس خپل اوکې کوي. دا وګوره دا بتی چې دا زرغونه سوله دا بی ام اس اکټیو دی. بل خبره دا ده د دې سیستم غو کم ټیم چې دا بی ام اس تار سره ولګي د دې انورټر سره ته بدل ته راځي. دا سوچان دي دلته کم چې دغه ډیپ سوچان ته معلومیږي دا سور دی او سربېره چې دا کم سپین بټنان دي. دا اول چې کم بټن دی دا به تر راپورته کې لوړی خواته یعنی دا به تر راولي د اون خواته. اوس ګوره دا اوف سو ټیک سو. زه اوس غواړم چې دا راپورته کم دا به ته دلته داسې په دا نوک باندې یا چې ستا سره پیشکش سره یې زه رقم ته اسانه یي ته په هغه ترتیب وکړه. اوس به زه دا راپورته کم یعنی دغه بیټري او دا انورټر چې دی هغه په خپل افس کې سره کنفیګر سوله د بی ام اس د لارې.
نو اوس چې د بیټری چې کوم لایف دی هغه برقرار ساتي یعنی کچېری دا بیټری لس کاله وي د دې تار په ذریعہ باندې دا بیټری لس کاله وي کچېری دا تار نه ور سره دا میاش بعد یا یو نیم میاش بعد دا بیټری بالکل ډیټ سي بیا دا بیټری ته بوستر باندې بیا دوباره چارجې نو کچېری دا ویډیو ستا خوښ شوی د خپل مرګرو سره شیر کا چې دا غم یو فائدہ ځینې واخلي